سلام علیکم اشرف جانه، ستړی مه شې. وعلیکم سلام کاکا اسلام. پرون سږکال چې خټکي دې وکرل څه ګټه دې واخیسته؟ چې سږکال دې هم کرلي دي؟ ما سږکال د کرنې مامور صاحب خبرو ته غوږ کېښو. لومړی دا چې ډېر دواپاشي ونه کړه. یوازې د اول ګل کولو څخه وروسته په 1 لیتر کې 1.5 سي دلتامترین واچول شي او 3 ځلې د 10 ورځو په وقفو کې پرې استعمال شي. او کله چې خټکي د چارمغز په اندازه لوی شو د ټوکرانو څخه جوړ شوی کڅوړه کې واچول شي تر څو مچان پکې هګۍ وانچوي. او بل دا چې ټول چینجي وهلې خټکۍ باید پر منځ 2 ټوټې شي، جوړه یې حیواناتو ته ورکړ شي او نورې د 1 متر د ځمکې لاندې ښخ شي. او کوم خټکي چې چمجو وهلی دی له یو سیمې بلې سیمې ته انتقال نشي. کاش که ما هم د کرنې مامور صاحب خبرو ته غوږ نیولی وای نو زما پالیز به هم د خټکیو څخه ډک وای. دا پیغام د کرنې وزارت لخوا وړاندې شو.